نن د خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو ابکو صاحب چینو ته راغلي یاستو. ولا دغلته رالو دا ځای لږ سرسبز دی او بس چکر مو ووهل تفریح دپاره رالو بس. څاڅکي څاڅکي ټولې شي هار دانې دانې اوبه، څاڅکي څاڅکي ټولې شي هار دانې دانې اوبه، دا څپې سیندونه ژوند دا غلې ویالې اوبه، دا څپې سیندونه ژوند دا غلې ویالې اوبه. د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلام، هیله ده ښه اوسئ. نن د خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو ابکو صاحب چینو ته راغلي یاستو، چیرې چې ډېرې ښایسته صفا او رڼې اوبه دي او د دې لامل شوي چې د ننګرهار ولایت له بېلابېلو ولسوالیو ورته خلک د چکر لپاره او د میلو لپاره راځي. درنو لیدونکو لکه څنګه مو چې درته وړاندې وویلې چې دلته د ننګرهار له بېلابېلو ولسوالیو څخه خلک د چکر او د میلو په خاطر باندې راځي، خو البته موسم بدلیدونکی ده. په دغه موسم کې دغلته لږ ګڼه ګوڼه کمه ده. د اوړي موسم کې دغه ځای ډېر یخي او ډېر زیات خلک دلته ځي او راځي، خو بیا هم یو نیم کس را پیدا کېږي، هغه د چا خبره شوقیان را پیدا کېږي چې راسي او چکر راوهي. څنګ کې مې دلته یو ملګری ناست ده، له ده نه پوښتنه کوو چې څوک ده او له کوم ځای راغلی ده، او البته ملګرو خو یې موږ یوازې پرېښودو، کمرې مخې ته رانغلو. خو خیر دا سړی یو څه تکړه دی، انشاءالله سره خبر کوو. سلام ستړی مه سئ. وعلیکم سلام، خیر راغلی. څنګه یې، صحت دې ښه ده؟ ښه یم، خیر اوسه. طبیعت دې برابر دی انشاءالله. کوله کې نوم دې راته واخلي. نوم نوم مې شریف الله دی او د ښار څخه راغلی، د جلال آباد ښار څخه راغلی. شریف الله خانه څه باعث شو چې دغه ساحې ته د چکر لپاره راغلی؟ البته د ننګرهار کې خو موږ ډېر زیات ځایونه د چکر لپاره لرو، کوم علت وکړ چې دغه ساحې ته راغلی؟ ولا دغلته رالو دا ځای لږ سرسبز دی او بس چکر مو ووهل تفریح دپاره رالو بس. ځان ته راغلی که نور ملګري هم درسره شته؟ ملګري هم شته دی پاس. نه هغوی تلي دي، سامان پسې تلي دي. او څه به له خیره پخوئ؟ تر شا خو ملته اشپزي هم روانه ده، پلان څه ده له خیره؟ غرمې ته غرمنۍ څه تیاروئ؟ غرمنۍ بس په خیر روش برابرو. او روش ته پخولی سې که نه بل چاته دې حواله کړی ده؟ نه زه خو یې نشم پخوی او بل کس ته مې حواله کړی. اشپزۍ کې کوم څه ته ښه پخولی سې؟ زه خو والا یو هګۍ پخولی شم. بیا خو والا ډېر تکړه یې. لیدونکو ته د پیغام څه شی ده؟ کوم څه لري؟ کومه ډالۍ، کومه تحفه، شعري ټوکی، جالبه خاطره یي؟ شعر خو چې نشته دی او راشئ دغلته دیدن وکړئ د دغه ځای او ښایسته ځای دی.
رحیم الله کاکا سره خبرې کوو چې دغه چینو په تړاو باندې موږ ته تاریخي معلومات راکړي. کاکا ستړی مه شي، په خیر راغلی. الله خوا پاک دې خوشحاله لره. مطلب ما ته چې دا څومره نن سبا زه په شپېتو پنځه شپېتو کالو کې روان یم، نو ما ته د پلارو د خوا نه د دغې چینو همدومره ما ته ویلي وو چې دغه چینې دلته خو اوس دغه نوم دی ابوکو صاحب د چینو په هغه کې یعنې روان دی، مشهور دی. او بیا دوی که دغه اصلي نوم یې راته وښایي چې اصلي دغه نو مطلب دلته بره یوه چینه ده، دې ته په هندوان هم راتله، په بډینه چینه باندې مشهوره ده. یعنې هغه ډېره ښایښه چینه و. مطلب دا دی چې خلک به ورته راتلله، اوس هم دې ځي ته خلک رسي. یعنې مونږ د نیکونو د خوا نه چې پلارونه مو اورېدلي دا ډېرې پخوانۍ چینې دي، او د دغې چینو نه مطلب دا دی چې استفاده یعنې ښکته د کاږې بازار خلک کوي. ډېر ښه. له دلته ډېرې زیاتې چینې موږ وکتلې چې لږې لږې اوبه راټولېږي او پاکیزه ډېرې زیاتې اوبه ترېنه جوړېږي. تاسو په فکر باندې که داسې راته اندازتن ووایئ څومره ځمکه له دغه اوبو څخه خړوبېږي؟ یاره د دې نه مطلب دا دی چې دغه ښکته منطقه کې ډېرې زښته ډېرې ځمکې دي که نه، ځکه دا د کاږې په ویله باندې مشهوره ده. دا چینه د کاږې په ویله باندې مشهوره ده. لکه پراخیل و د دې نه استفاده هم نشي کولی. روان ته نه دا اوبه مطلب دا د کاږې ته روانې دي. بیا دې کې ساخه د دې ساخې نه نیولې تر خرمانې پورې، تر کاږې پورې، هنه تر ارغچه پورې دا اوبه روانې دي. بالکل. درنو لیدونکو، لکه وړاندې مې چې درته یادونه وکړه، یوازې دلته خلک د چکر لپاره نه راځي. دا چې چکر هم دلته خلک راځي چکر وهي، او له دغه چینو څخه ان د کاږې او د نورو منطقو سیمو پورې ډېری ځمکې خړوبېږي. ډېره مننه کاکا چې موږ ته وخت راکړی. الله پاک دې تاسو خوشحاله لري او خدای پاک هم هر قدم د ایمان تله کې واچوي. درنو لیدونکو، د ابوکو صاحب د چینو یوه بله خوبایي دا ده چې ډېری د لارې ستړي راتاویږي او دغلته یخې اوبه څښي او خپله تنده خړوبوي.
د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو تاسو را سره د دغه سیمې ښکلاوې وکتلې تر بیا چې زه فضل مالک ترین او ما سره زما همکار ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په پاک رب سپارو ښاد آباد او بریالي اوسئ